بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. ګران دوستانو راځو د اډوبي فوټوشاپ شپږم نمبر لیکچر ته چې په تېر لیکچر کې موږ تاسې په ټولز بار کې په لیس ټولز باندې خبرې کړې وې. همدارنګه په لیس ټولز کې داخل سب ټولز موږ په ټولو باندې خبرې کړې وې. نو نن راځو موږ تاسې په ټولز بار کې ابجیکټ سلیکشن ټول باندې خبرې کوو. له دې څخه مخکې چې موږ تاسې دا ټول شروع کړو، لومړی دغه ټولز پېژنو چې دا څه شی دی او د څه لپاره استفاده کیږي. ښه، ابجیکټ سلیکشن ټولز. د ابجیکټ سلیکشن ټولز شارټکټ د کیبورډ نه ډبلیو دی او همدارنګه څومره سب ټولز چې په دې ټولز کې داخلي دي د دې ټولو شارټکټ موږ تاسې سره د کیبورډ نه یوازې ډبلیو دی. Finds and automatically select an object inside a defined region. د دې ټول په واسطه موږ تاسې کولی شو چې په اتوماتیکل یعنې اتومات ډول باندې یو سلیکشن واخلو، یعنې کومه ساحه چې موږ سلیکټ کړو په هغې داخل کې چې څومره د سلیکشن په داخل کې چې څومره ریجن راغلی وي یا کوم ایریا چې د سلیکشن په داخل کې وي هغه موږ تاسې سره په اتوماتیکلی سلیکټ کېږي، یعنې په اتومات ډول باندې هغه موږ تاسې سره سلیکټ کېږي. اوس راځم مثال په ډول دغه یو وخت زما سره راځو. لومړی موږ تاسې ابجیکټ سلیکشن ټول وایو چې دا خپله پراپرټیز باره موږ تاسې سره لري. چون چې دغه بعضې کمانډونه موږ تاسې سره په دې تېر ریکټانګولر مارکیو ټولز کې هم موږ تاسې ویلي یو او دلته هم موږ تاسې سره هماغه سیم ټو سیم دي. خو راځو لومړی موږ وویله چې کله موږ تاسې دلته لومړی دې نه مخکې چې موږ تاسې سلیکشن واخلو دلته موډ دی موږ تاسې سره، یعنې دغه سلیکشن ته په کوم موډ کې اخلي موږ تاسې سره. موږ تاسې سره د دوه موډونه دي، یو ریکټانګل دی او بل لیسو دی. ریکټانګل نه مطلب دا چې کله زه دغه یو ساحه سلیکټ کوم نو دغه سلیکشن دی ماته داسې ریکټانګولر واخلي، ریکټانګل په شکل راشي. اوس خو ما دا سلیکشن ریکټانګل واخیسته، خو په دې کې به د داخل چې کوم ابجیکټ ښکاري موږ تاسو ته انسرټ دا به سلیکټ کېږي. په دې ګوره زه ماوس پرېږدم، وګوره موږ تاسو سره یوازې په داخل کې د کومه ساحه چې د سلیکشن کې راغلی وه هماغه سلیکټ شو، کوم ابجیکټ چې راغلی و. ریکټانګولر موږ واخیسته، کنټرول ډي ډیسلیکټ. بل لیسو. لیسو نه مطلب څه دی؟ اوس مثال په ډول دغه ابجیکټ زه غواړم چې سلیکټ کړم، نو لیسو معنی دا چې ته څه وکړه، سمپل دغسې ماوس راواخله او دغسې په خپله خوښه باندې څه وکړه دغه ډیسلیکټ. نو ګوره د دې په داخل کې چې کوم دغه ابجیکټ راغلی یوازې به موږ سره دا سلیکټ کېږي. نو د سلیکشن موډ موږ تاسو سره دلته دوه موډونه دي. موډونه چې هر موډ ستاسو خوښه وي تاسو کولی شئ چې د هغې څخه استفاده وکړئ. راځم زه بل عکس راوړم. اوس وګورئ دا ما سره یو مڼه ده، زه غواړم څه وکړم دا زه انتخاب کړم. نو کولای شم چېرته زه دلته ریکټانګل موډ واخلم او له دې څخه د ریکټانګولر سلیکشن صفت زه والم. نو ګوره ما سره ګوره دا سلیکشن ډېر زیات راغی، خو زه دلته یوازې دغه ابجیکټ چې کوم د سلیکشن په منځ کې راغلی دا موږ تاسې سره په اتومات ډول باندې څه کېږي سلیکټ کېږي. ګوره که سلیکشن پرېږدم نو ګوره څومره اسانۍ سره موږ تاسې سره دا سلیکشن وشو. وګوره بیکګراوند ریموو تاسو ته ښکاري، کنټرول ډي. نو خپله تاسو فکر وکړئ چې د دې سلیکشن دا موږ تاسو سره ډېر استعمالیږي او ډېر ښه دي که نه دا ابجیکټ سلیکشن. نو دا خو معلومه خبره ده چې دا ډېر زیات مهم سلیکشن ټولز دي. چون چې دغه ابجیکټ سلیکشن ټولز په ټیټ ورژن کې موږ تاسو سره نه وو، البته دا موږ تاسو سره په دغه های یعنې اډوانس او همدارنګه په لیټسټ ورژنو کې دغه ټولز اضافه شوی دی چې ډېر زیات مهم او ډېر په اسانۍ سره موږ تاسو کولی شو چې د دې ټولز په واسطه یو ابجیکټ څوک سلیکټ کړو ډېر په تیزۍ سره. نو دا موږ تاسو سره کنټرول زیډ کنټرول ډي. خرازور په دلته بل موږ تاسو سره دلته هماغه خبرې دي چې نوی سلیکشن موږ واخیسته، که هغه موډ ریکټانګولر وي که لیس وي. نو یو موږ تاسو سره ایریا سلیکشن دی، بل موږ تاسو سره سبټراکټ سلیکشن دی او بل همدارنګه موږ سره انټرسیکټ دی. لکه د مثال په ډول زه ځم دغه سلیکشن اخلم، راځم ورته چې دغه ساحه ما سره څه وکړه سلیکټ، تر څو تاسو ورباندې ښه پوه شئ. دغه ساحه ما سره سلیکټ شو، صحیح شو. دا ما سلیکټ په اتوماتیک ډول باندې
نو راځو اډ سلیکشن څه معنا یعنی د دغه سلیکشن چې دا کوم ما هغې سره بعضې نور سلیکشن څه کوم اضافه کوم اوس مثلا دغه ساحه ما سره پاتې ده زه غواړم چې دغه ساحه هم په همدغه سلیکشن کې څه وکړم داخل کړم اضافه یې کړم نو څه به وکړې دی به شي په اډ سلیکشن باندې به کلیک کړي له هغې څخه وروسته څه وکړه دې نه هم سمپل دغسې دایره ته وکړه په دې شکل باندې وګوره موږ سره دغه ساحه هم په دغه سلیکشن کې شامله شوه راځو به موږ تاسې ویلو چې subtract from selection یعنی د یو سلیکشن څخه یوه ساحه څه کول ریموف کول ماینس کول اوس خو زه غواړم چې دغه کومه ساحه چې ده دا څه وکړم باید د سلیکشن څخه زه ماینس کړم نو څه وکړم سمپل په دې کلیک کوم او راځم موډ ما سره لیس و ده صحیح ده نو بس تاسو په دقیق ډول څه وکړئ داسې اګ زوم کوئ او ښه په دقیق ډول څه وکړئ دغه ساحه ورته داسې انتخاب کړئ چون چې تاسو به سرکل څه وکړئ چارچاپېره واخلئ لکه داسې په دې شکل باندې ګوره زه بیا راځم څومره چې زموږ ستاسې دغه اګ زوم یم هغومره موږ او تاسې سره دا سلیکشن ښه راځي اوس څه کوم دا ساحه زه ریموف کوم نو ګورئ ما سره نور سلیکشن په خپل ځای پاتې شو صرف همدغه کومه ساحه چې ما سلیکټ کړه د لیس ټول په همدغه موږ تاسې سره ماینس شو وګورئ څومره په اسانۍ سره دا موږ تاسې سره ریموف شو نو دا موږ تاسې سره انټرسیکټ فرام سلیکشن چې دا مخکې موږ تاسو په ریکټینګولر مارکي ټولز باندې په دې کې هم خبرې کړې وې خبر دی کې موږ تاسو سره انټرسیکټ دی مخکې موږ تاسو ویلې اوس مثال دغه ابجیکټ ما سره سلیکټ دی غواړم چې دغه کوم سلیکشن دی په دې کې بعضې ساحه څه وکړم انټرسیکټ کړم یعنې چې کومه ساحې څخه ما دغه لیس ټول ستاو کړو نو هماغه ساحه به پاتې شي او نور ما سره ریموف شي مثال په ډول وګورئ زه راځم داسې نو په دې چې زه کله دا سره زه جوین کړم نو د صرف همدغه ساحه به څنګه شي ما سره انټرسیکټ شي یعنی نور ابجیکټ به څنګه شي ریموف شي صرف همدغه ساحه ما سره پاتې شي کنټرول زیډ کنټرول ډي موږ خو موږ تاسې وویلې په دې خو انشاءالله پوه شو سره راځو موږ تاسو سره سمپل آل لیرس کوو مخکې تاسو ما وویلې انشاءالله چې کله موږ تاسو په لیرس باندې بیا یو جلا لیکچر اخلو نو چې چېرته احیانا موږ سره تاسې دلته ډېر زیاتې لیرس موجودې وي که نه بې شماره لیرس وي او غواړو چې سلیکشن واخلو نو بیا موږ تاسې دلته څه کوو سمپل آل لیرس چې په دې وروسته خبرې کوو انهانس ایجز دا هم هماغه دی ګوره ابجیکټ لیرس لکه څنګه چې مخکې موږ وویلې ابجیکټ سبټرک یعنې یو لیرس څخه موږ تاسې کولی شو لکه څنګه چې موږ دلته انټرسیکټ دواړه یوه خبره ده دریم سلیکټ سبجیکټ دغه پکې مهم دی موږ تاسې سره که چېرته زه راشم ابجیکټ سلیکشن ټول زه کلیک کړم او موډ دلته ورته یا لیس واخلم او یا هم ریکټینګل د مثال په ډول دغسې نو ما سره مشخص ابجیکټ څه کېږي سلیکټ کېږي کنټرول ډي که زه هم چې نه راځم ډایرکټ دې نه څه کوم سلیکټ سبجیکټ دا کوم عکس چې ما راوستی په دې کې یوازې ابجیکټ به څه کېږي سلیکټ کېږي نو څه وکړئ سمپل سلیکټ سبجیکټ لږ لوډ به کوي ګوره هماغه ابجیکټ موږ سره سلیکټ شو که د دې ځای څخه مې کوي نو څه وکړه راشه سلیکټ مینو ته او دلته هم موږ سره سبجیکټ شته په دې کې لکه موږ تاسې سره به سبجیکټ سلیکټ شي څومره په اسانۍ سره موږ تاسې کولی شو چې مختلف سبجیکټ یې څه وکړو سلیکټ کړو وګورو راشه ریکټینګل ټولز واخله په دې شکل باندې یوازې سلیکشن به موږ جلا کړو دی نه خو سلیکټ کېږي موږ سره ماین ابجیکټ کله دې ځای څخه راځو دا ابجیکټ سلیکټ کوو که راځو سلیکټ مینو ته او سبجیکټ یوه خبره ده موږ تاسې سره چون چې دغه فیسیلیټي په ټیټ ورژنو کې موږ تاسې سره نه وه نو دغه په دغه لیټسټ ورژنو کې موږ تاسې سره راغله چې ډېر زبردست کمانډ دی زه راځم یو بل مثال ته زه راځم دغه عکس زه غواړم څه وکړم دغه سبجیکټ د ما سره په دغه ایریا کې دغه سبجیکټ څه کوم اوس دغه عکس زه غواړم دې ته بیکګراونډ ورکړم نو زه څه کوم راځم ابجیکټ سلیکشن ټول څخه زه دلته ورته موډ انتخابوم مثلا ریکټینګولر ګوره ما سره ریکټینګل رسم شو ډرګ شو خو یوازې سبجیکټ به ما سره سلیکټ کېږي تاسو وکړه د هغې څخه وروسته راځم څه کوم لږ فیدر هم ورکوم 3 اوکې صحیح شو د دې څخه زه کاپي اخلم کنټرول جی چې کله کاپي واخلم څه کوم دغه د اوریجنل دغه څه کوم دا هیډ کوم زه یو عکس راوړم تاسو زه وښیم چې دا سلیکشن موږ تاسې
کله چې یو عکس ته بیک ګراوند ریموو کوو نو په ډېر اسانۍ سره موږ او تاسې کولی شو. ګوره دا ما یو مثال یو بیک ګراوند راوړه او دا ما څه وکړه برابر کړه دې شکل باندې. نو څه کوم دغه لایر څه کوم دا لاندې راوړم د دې لایر څخه دا بل اپځي. نو ګورئ څومره په اسانۍ سره موږ تاسې د دغه عکس کټایي وکړه او موږ دې تاسو ته بیک ګراوند چینج کړه. اما دا هم زه هیډ کړم دا هم هیډ کړم او دا زه شو کړم نو که چېرته زه راشم د دې ټول په واسطه یا دې ټول په واسطه دا زه داسې په تا باندې داسې لیکوم نو زما وخت هم نیسي او همدارنګه زما دغه کټایي یا دغه سلیکشن هم صحیح نه راځي. نو کوشش وکړئ چې هر کله تاسو عکسونه جوړوئ نو بس تاسو به څه وکړئ د ابجیکټ سلیکشن ټول څخه استفاده وکړئ. بهترین ټول زه فوټوشاپ کې او ډېر زیات استعمالیږي. سره بل کویک سلیکشن ټول د دې وظیفه څه ده؟ لومړی خو موږ تاسو سره ابجیکټ سلیکشن ټول په اتومات ډول باندې موږ تاسو سلیکشن کوو. راځو کویک سلیکشن ټول یعنې د دې په واسطه هم سلیکشن لپاره استفاده کیږي چې کویک د نوم ظاهره ده چې څنګه کېږي یعنې د دې په واسطه هم موږ تاسو کولی شو چې یو سلیکشن په جلدۍ سره څه وکړو سلیکټ کړو. خو فرق یې څه دی؟ هغه موږ تاسو سمپل یا هم لیس ټول په واسطه باندې د عکس څخه دایره تاووله سلیکشن یا هم سمپل ریکټینګولر راغېسته داسې یو ریکټینګل وهه نو هغې په منځ کې به دغه ابجیکټ سلیکټ کېده یا به دلته راتلو ډایرکټ سلیکټ سبجیکټ یا به موږ همدارنګه دلته راتلو په سلیکټ مینو کې. نو اوس د دې فرق څه دی؟ دا چې کله زه یو کلیک په یو ابجیکټ باندې وکړم وګوره یو کلیک ما وکړو چې په هر ځای باندې یو کلیک وکړم وګوره چې کله دلته موږ تاسو سره خپله بیا دغه راځي چې زه کله کلیک وکړم او بل کلیک وکړم وګوره دا هم موږ تاسو سره صرف کلیک ګوره بل کلیک په دې ساحه کې وګورم ګوره ما سره به دا څه هم څنګه شي سلیکټ شي. نو دا هم موږ تاسو سره کویک سلیکشن دی نسبتا د نورو ته. دا څنګه دی؟ کویک سلیکشن دی چې په دې کې هم موږ تاسو سره ګوره بیا یو ماینس دی بل پلس دی لکه همالته چې موږ ویل ایډ سلیکشن په دغې کې ورته هم شته او بل سبټراکټ فرام سلیکشن صرف هغه ایکنې ورته تغییر کړي دي. نو زه غواړم چې دغه ساحه څه وکړم سبټراکټ کړم ماینس کړم. نو د کیبورډ نه شارټکټ یې څه دی؟ موږ تاسې به چې ونیسو ال به ونیسي کیبورډ نه شارټکټ دی ال دی موږ سره ګوره ما دغه بټن یې صحیح کار نه کوي. ګوره اوس فلحال دغه موس کرسر کې مثبت علامه ده که چېرې زه الفرس کړم ګوره ماینس راځي دلته هم موږ تاسې سره تغییرېږي. وګورئ دا خو ډایرکټ سلیکشن صحیح شو ایډ سلیکشن اینډ سبټراکټ فرام سلیکشن. ګوره زه چې څنګه اوس کیبورډ نه الفرس کړم نو ما سره څه وکړه راشه سمپل دغه سلیکشن کومه ساحه چې غواړئ هغه ته ماینس په دې شکل باندې څومره اسانۍ باندې ګوره موږ تاسې وکولی شو چې داسې وکړو یو سلیکشن واخلو. دا به دا نور به زه ریموو کړم ما البته ډېر لایټس اخیستی دا به زه هایډ کړم او دا به هم زه څه وکړم دلته به راشم او ماسک کړم. وګورئ موږ تاسې سره هغه کومه ساحه چې زما ماینس کړې وه هغه ریموو شو. راځو دلته بل موږ تاسې سره دغه د سایز دی یعنې دا کوم دغه چې زه کله په دې کویک سلیکشن باندې زه کلیک کړم نو ما سره دغه کرسر دا کومه دایره چې ښکاري یعنې دا ته څومره کوچنی غواړئ غټه غواړئ نو څه وکړه راشئ دلته او په دې باندې سمپل څه وکړه کلیک سایز د دې وګوره ما سره هغه دایره څنګه شوه غټ شو په دې شکل باندې. ډېر زبردسته کمانډ دی دا ښه. راځو بل عکس ته کنټرول ډي ګوره دا اوس څنګه سلیکټ کوم نو راځو هم د کویک سلیکشن ټول څه انتخابوو او څه کوم دغه سایز ورته لږ دره ورپورته کوم د مثال په ډول 10 نو څه وکړه راشه خالي پات ورته ښیوه په دې شکل باندې زه به څه وکړم عکس به زوم کړم دغه به نور هم زه څه وکړم کوچنی به کړم په دې شکل باندې تر څو سلیکشن ښه وشي. ایډ سلیکشن دا ټول ما واخیسته صحیح شو. اوس دا کومې ساحې زه نه غواړم دا څه کوم دا زه ماینس کوم نو څه نیسم کیبورډ نه ال نیسم او بېرته څه کوم په همدغه سلیکشن باندې دغسې راځم. مخکې تاسو ته ما وویل څومره زموږ ستاسې دغه عکس زوم وي هماغومره زموږ ستاسې دغه سلیکشن به ښه معلومېږي په دې شکل باندې ماینس وګورئ دلته بېرته څه کوم ماینس ښه ماینس په دې شکل باندې عکس کوچنی کوي رایټ کلیک لازم لږ فیدر هم ورکوم 2 دا وګورئ موږ تاسو سره سلیکټ شو فیدر مې ورکړم
او نو څوک سمپل راشي او دلته په سولیډ کالر باندې کلک کړي مطلب زه غواړم چې دا کوم شیډ دی دته څه وکړم یو رنګ ورته ورکړم دا رنګ مې انتخاب کړو اوکې د هغې څخه وروسته راشي دلته موډ ته وګورئ چې هر رنګ ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ چې دې څخه خپل هغه شیډ ته رنګ بدل کړئ دا مې په دې خاطر وکړو چې ستاسو د سلیکشن باندې ذهن خلاص شي چې موږ تاسې په دغسې حالاتو کې بیا د دې څخه استفاده کوو موږ تاسې سره په دې کې درېیم کمانډ میجیک وایند ټولز دا څه شی دی راځو میجیک وایند ټول سلیکټ سیمیلر کالرډ ایمیج ایریاز ګوره یعنې د دې ټول په واسطه موږ تاسې کولی شو چې مشابه په یو عکس کې هغه ساحې چې د هغې د رنګونه یو شان وي یعنې یو رنګ وي نو موږ تاسې کولی شو چې دې ټول په واسطه هغه انتخاب کړو په یو کلیک سره ښه اوس دا عکس دی ما سره ګوره د دغه ساحې رنګ یو رقم ته دی د دغې بل رقم دی د دغې بیا بل رقم دی د دې بیخي بل رقم ته یعنې څو رنګونه ما سره په دې بیکګراونډ کې استفاده شوي دي نو موږ تاسې خو په دې نورو ټولز کې ویله چې کولی شو په خپله خوښه باندې سلیکشن واخلو دغه میجیک وایند ټولز په واسطه موږ تاسې کولی شو چې په عکس کې هغه ساحې چې یو شانته رنګ وي په یو کلیک سره سلیکټ کړي ګوره زه یو سمپل سلیکټ دغلته وهمه ګوره ماته څه وایي ستا د دغه ساحې رنګ څنګه دی یو شانته دی ګوره یو شانته رنګ ما سره سلیکټ شو دغلته د ټولرنس کې موږ تاسې کولی شو چې کله سلیکشن اخلو د دغه سایز څه وکړو زیات و کم کړو اوس ګوره 33 دی ما سره 12 ساحه سلیکټ شو که چېرته زه دغه کم کړم مثلا 10 کړم او څه وکړم او راشم دا ډي سلیکټ کړم بېرته سره یو کلیک وکړم نو ګوره ما سره 12 ساحه سلیکټ شو څومره چې دلته موږ تاسې دغه ټولرنس کم وو هماغومره موږ ته هغه کلر څه کې سیم کلر موږ ته کم انتخابوي نو زه بېرته څه کوم 33 انټر اوکې سره سلیکټ ګوره 12 ساحه سلیکټ شو مثلا که زه غواړم دغه ته یو سمپل بیکګراونډ ورکړم نو څه وکړه وګوره اوس په دې کې ما سره دغه یو رقم د بیکګراونډ دی دغه بل رقم بیکګراونډ دی صحیح شو ځکه بیا کله په میجیک وایند ټول باندې کلیک کوم نو وګورئ که دې خوا ته زه یو کلیک وکړم نو صرف همدغه کلر ما ته دغه کوي سلیکټ کېږي که دې بل خوا زه یو سمپل کلیک وکړم نو وګوره ما سره دغه څه کېږي کنټرول ډي که شیپ ونیسم نو داسې هم ما سره کېږي شیپ یعنی موږ تاسې کولی شو چې د شیپ په واسطه باندې په زیات سلیکشن یې څه وکړو سره یو ځای کړو ګوره بیا شیپ نیسم ټول سلیکټ شو ما سره که دې ساحه کې سلیکټ کړم ګوره ما ته وایي چې دغه کوم ساحه چې سلیکټ کړې لکه دغه ساحه شوه دا شوه د دې رنګ وایي سیم ټو سیم دی موږ تاسې سره راځم یو بل عکس راوړم ګوره که په دې زه هم کلیک کړم ګوره ما ته ښیي و دغه ساحې رنګ یو رقم ته دی خو که چېرته ورته زه دغه اندازه زیاته کړم د مثال په ډول 77 انټر او دا څه وکړم اوکې دا ډي سلیکټ او یو کلیک وکړم ګوره 12 ساحه ما سره سلیکټ شو تاسو دغه عکس زه راوړم اوس وګورئ د دغې عکس دغه بیکګراونډ زیاتره سیم ټو سیم دی نو لیکه یو رقم بیکګراونډ لپاره موږ تاسې د دې ټول څخه استفاده کولی شو چې په یو کلیک سره د دې دا بیکګراونډ څه وکړو سلیکټ کړو او ریموو یې کړو اوس که ګوره د دې دا بیکګراونډ ما سره مختلف دی دغه د یو رقم ته کلر لري دغه بل دغه بل دغه بل دغه بل نو که زه صرف دلته خو ګوره ما سره سلیکټ په دې شو چې ما سره اندازه زیاته ده نو زه څه کوم دغه کوشش به زموږ ستاسې دی چې د اندازه به ډېره نه کوو ښه 33 نه زیاته مه زیاتوئ بیا خیر ده که بیا چېرته په یو کلیک سره نه کېده بیا شیپ نه استفاده ورسره وکړئ ګوره دا ساحه شوه دا هم سلیکټ کېږي شیپ ونیسم ګوره دا هم شیپ سره خو دا هم زما د وخت ضایع ده چې زه شیپ نیسم او بار بار کلیک ګوره مختلف وخت زما ونی مختلف بیکګراونډ دی که زه راشم دلته او دغه یو کلیک وکړم نو ګوره کومه ساحه چې یو کلر وه هغه ټول سلیکټ شو په یو کلیک سره بیا زه یو شیپ نیسم دغه ساحه هم ورسره واخله نو وګوره څومره په اسانۍ سره څه وکړه دنه کاپي واخله یس کاپي مه اخله څه وکړه راشه الټ پلس انټر وګوره الټ پلس سپیس بار نو په یو کلیک سره موږ تاسې د دې بیکګراونډ څه وکړه چینج کړه مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې کنټرول پلس سپیس بار موږ تاسو سره بیکګراونډ کلر چینج شي او الټ پلس سپیس بار موږ تاسو سره فورګراونډ کلر د چینج لپاره استفاده کیږي دا شارټکټ یې تل په یاد ساتئ راځم دلته ګریډینټس ته زه غواړم په خپله خوښه د څه وکړم ګوره یو بیکګراونډ ورکړم دا انشاءالله وروسته موږ تاسې بیا په تفصیل سره وایو راځم دغه کلر وم اوکې
دا هم سلیکون دغه کلر ماته راکړه اوکې وګوره که زه داسې یو لاین ډرag کړم نو وګوره ما سره دغه بیکګراوند ورسته انشاءالله په دې باندې به وروسته موږ تاسو په تفصیل سره خبرې کوو نو ګران دوستانو دا موږ تاسو سره ابجیکټ سلیکشن ټول همدارنګه کویک سلیکشن ټول او میجیک پوینټ سلیکشن ټولز هیله ده ګران دوستانو چې دغه ویډیو ستاسې د خوښې وړ وګرځي ښه ګران دوستانو دا وه موږ سره د نن ورځې ویډیو تر بل ویډیو پورې مو پاک رب سپارم ښاد آباد او سوکاله اوسئ د الله په امان